अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د فایتن ویریبلز نن موږ په دې کلاس کې دا کلیر کو چې موږ سره فایتن ویریبلز سیس دی موږ د څه لپاره یوز کو نو دلته موږ وګورو نو ویریبل آر کنټینرز فار سټورینګ ډیټا ویلیوز دا ویریبل ما سره دا موږ سره یو کنټینر دی دا څه وو چې موږ سره دا سمبل یو باکس دی په دې کې موږ څه کو ویلیو سٹور کو نو دې کې جست عمدا وی چې څه ویریبلز آر کنټینرز فار سټورینګ ډیټا ویلیوز فور ایگزامپل دلته کوم وګورو نو دلته چې کوم دا x ما سره راغلی دی نو دا x موږ سره څه دی یو ویریبل دی ٹھیک تا نو دا x پکې سره موږ سره ویریبل دی او دا پکې موږ سره چې کوم راغلی نو دا د ویریبل سره ویلیو دا صحیح شو نو دا x پکې موږ سره سره دا پکې ویریبل شو د x چې کوم ویلیو دا هغه پکې ما سره سره 10 دا پکې سیم اس ټس دا پکې موږ سره سره د انټیجر ټایپ ویلیو دا x موږ سره سره یو ویریبل دی 10 سره ویلیو دا کدل د لکشانو ګورو لاندې نو به لیکلی ایج نو دا ایج ایکوالز ټو 23 چې موږ لیکلی نو دا ایج پکې موږ سره یو ویریبل دی او دا 23 چې کوم راغلی نو دا پکې موږ سره راغلی دا پکې موږ سره د دې ویلیو دا کلیر سیم اسټز ما سره نیم دی نو دا نیم مایک چې موږ سره کوم لګیدلی کلم چې موږ فایتن کې ویریبلز او لګو سټرینګ ټایپ موږ سره چې کوم ډبل کوټس کې س ویلیو لګیدلی لا س سټرینګ لګیدلی وی نو دې ته به موږ سره چې لکه دا به موږ سره د سټرینګ ټایپ تر دی سټرینګ ټایپ ویلیو دا کلیر دی مونږ او پیژندل چې ویریبل څه ته وایو ویریبل ګوره څه ته وایو مونږ سره چې کوم دا x نو دا ویریبل دی دا 10 څه دا ویلیو در سره دغه شان د مونږ سره دا ډیفرنٹ ټایپس اف ویریبل دی او دا به مونږ سره راغلي دي د دې ویلیوز راغلي پریکټیکل اگزامپل به کو ها دلته زرا علم دلته لیکلي ویریبل نیم اوس دا ویریبل نیم د پاره مونږ سره سړي رولز دي سړي را سره رولز را سره اول لک شان دلته راځو فایچام د فایچام کې د دې پریکټیکل کو نو بیا واپس خپل سلایډ راځو کلیر دلته رااله مونږه دلته براشو فولډر باندې به کلیک کو فولډر کې براشو دلته به رائټ کلیک بل کلاس په کریټ کو را به دلته به فایتن فایل کې کلیک کو دلته به ولګو دلته فور ایگزامپل ما ولګو چې سا ویریبل وی ای آر مې ولګو او دلته مې ولګو س کلاس 3 مې ولګو ډاټ پی واي کلیر اوس زرا علم دلته ما سره چې کوم کلاس 3 دی هغه موږ د سبب بیس باندې نن کلاس موږ سره د ویریبل دی اوس زرا علم فور ایگزامپل دلته ما ولګو څه نیم ولګو اوس دا نیم چې ما کوم دلته ولګو دا یو ویریبل لګو فور ایگزامپل د نیم لما ویلیو ورکا څه کامل اکیډمی دا به موږ سره نیم دی نو دا نیم ویریبل شو او د دې ویریبل چې موږ سره کوم ویلیو دا هغه پکې موږ سره راغلی دا کامل اکیډمی راغلی دی د موږ سټرینګ ټایپ ویلیو وای چې موږ سره ډبل کوټ کې کوم لګو دا به موږ سره سدي سټرینګز دی پکې اوس موږ دا څه کودل د پرنٹ کول غواړو فور ایگزامپل زرا علم دلته مې سو لګو پرنٹ فنکشن مې او لګو پرنٹ او ورته مې چې لکه سره د شوکا نیم را د شوکا زرا علم دلته مې رائټ کلیک کو پروګرام رن وی آر 3 باندې مې کلیک کو دلته موږ سره څه شو کې کامل اکیډمی شو کې نو اټس مین چې موږ سره کوم دا دلته سټرینګ راغلی دی دا موږ سره سٹور بس کې په نیم کې اوس د زم چې ما د تاسو ها نیم را دوه نو خو په دې نیم کې چې کله موږ کلیک کړو دا نیم موږ سره سره دا کامل اکیډمی دی موږ سره صحیح شو دا به کې موږ سره دا ویلیو راغلی نو دلته په آوټپوټ سکرین موږ سره دا څه کې شو کوي فور ایگزامپل زدا یو بل ایگزامپل والم فور ایگزامپل د ما سره واشو x ایکوال ټو 40 واغښت نو دا x پکې ما سره ویریبل دی دا 40 سره ویلیو دلته رالم پرنٹ او پرنٹ کې مې سو لګو x مې لګو رالم پروګرام مې دلته رن کو چې زه وګورم نو ما څه شو کېږي 40 راته شو کېږي فور ایگزامپل د قشان د زرا علم دلته بیا یو پرنٹ فنکشن واښو په دې کې موږ چې لایک ما دلته واشه چې 4 + 5 مې ولګو صحیح دا رالم پروګرام ما دلته نه رن کوم دا 4 + 5 په موږ سره کېږي 9 برابر راکې نو دا هو ډایرکټ فنکشن شو خود نو دا موږ څه کړي په یو ویریبل کې سٹور کړي کلیر دی ها واپس دلته راځو موږ خو ویریبل او پیژندو اوس د ویریبل نیم د پاره موږ سره رولز را سره راغلي دي رولز را سره راغلي دي نو دلته ویریبل نیم وګورئ ا ویریبل نیم کین اونلی کنټین الفانومریک کریکټرز اینڈ انډرسکورز اوس موږ سره کوم دا ویریبل نیم دی نو دې سوي چې موږ سره په دې کې سوي الفابټس په الفانومریکس په کې لا به کریکټرز ویلا په کې موږ سو لګو انډرسکور به کې لګو نو اوس په دې کې A to Z موږ سو کوله کدا په کې موږ سره د الفابټس دي الګا 0 to 9 ما واغشتو n انډرسکور ما واغشتو الګا 0 to 9 په کې موږ سره نومریک ټایپ ویلیو دی او دا به موږ سره د انډرسکور دی نو دا به موږ سره د الاود دی دا به موږ لګول شو ایزیلی clear دی ها a variable name must start with a letter or the underscore character
موږ سره چې کوم دا ویریبل دی نو دا به موږ سره مست لیسس سٹارټ کیږي د لیټر نه بل سٹارټ کیږي لا چې کوم دا انډرسکور راغلی دا به موږ سره انډرسکور دی لا د دې انډرسکور نه بس کیږي دا به سٹارټ کیږي موږ سره ا ویریبل نیم کین ناٹ سٹارټ وذ ا نمبر دا ویریبل نیم به ما سره کیږي دا نمبر نه باندې سٹارټ کیږي لا بر دې په سٹارټ کې موږ سره راغلی انډرسکور به راغلی لا به یو الفابet راغلی دا به موږ سره سړي مین رولز دي ها ویریبل نیم ار کیس سنسټیو اوس دا ویریبل نیم به موږ سره سړي کیس سنسټیو دی لکه ځل دا ایډرس لګولې دي نو کدا ایډرس موږ وګورو دا ایډرس وګورو نو دا موږ سره دوه سیم نه دي ان ایډرس ار 3 ډیفرنٹ ویریبلز دا به موږ سره سړي 3 ډیفرنٹ ویریبلز دي که زه ګورم نه دلته موږ سره چې کم دا راغلی دا نو دا به سمال ا دا صحیح ده کنه خو که زه دلته وګورم نو دا به موږ سره سره کیپیټل راغلی دا نو دا به موږ سره یو کیس سنسټیو لینګویج دی دلته موږ وګورو نو دا ویریبل چې کم دی او دا ویریبل دا دوه سیم نه دي نو دا به موږ سره څه ډیفرنٹ بیا به څه ګورو سو ایگزامپل کو راځو اوس دلته راځو موږ ګورو الګا موږ سره څه ملټیپل ورډز د دې څه ډیفرنٹ ټایپس اف کیسز دي یو د کیمل کیس او بل د پاسکل کیس او بل د سوای سنیک کیس ورته وایو لایک دلته رالم د کیمل کیس پریکټیکل کو زرالم عمده کوډ مې دلته سو کاپی مې کو دلته رالم کنټرول سی مې کو او دلته مې سو کو جسٹ پیس مې کو تا ګوره ها لایک دلته رالم ما سو کو دا مې پیسټ کو او دلته رالم دا مې سو کمنټ کو اوس موږ سره چې کم دا راغلی نو دې سوې کیمل کیس په دې کیمل کیس کې موږ سره سوي په دې کې دا مای چې کم دی او دا وی ای ار سٹارټ کې چې ما سره کوم موډ راغلی دا موږ سره سوي دا موږ سره سمال وي صحیح شو باقي موږ سره راځي او کیپیټل راځي نو دا به موږ سره کیمل کیس فور ایگزامپل زه اعظم دینه یو ویریبل سو کوم هغه پرنٹ کوم نو پرنٹ باندې وکلی کو لایک دلته رالم مای ویریبل نیم ورته سو کوم وته کال کو نو اوس په ما د شو کېږي دا مای ویریبل نیم کې چې موږ سره کوم ویلیو پرته دا براته شو کېږي دا دراغله صحیح شو کنه نو دې د سوای کیمل کیس ورته وایو بیا دلته راځو موږ سره یو بل ټایپ ته هغه ته موږ سوای پاسکل کیس ورته وایو نو په دې پاسکل کیس کې موږ وګورو نو مین ډیفرنس پکې داري پدې کې چې موږ سره کم سٹارټ کې کم کریکټر راغلی وي دا به موږ سره سوي دا به موږ سره کیپیټل وي نو دا مای ویریبل نیم چې کم دی نو دا پکې موږ سره راغلی هو دا مای پکې ځان لدی ویریبل ځان لدی دا نیم پکې ځان لدی اوس پدې کې موږ سره د دې چې کم لومبه کریکټر دی دام کیپیټل دی دام کیپیټل دی دام بای کیپیټل دی نو دا سي ټایپ ته موږ سوای پاسکل کیس ورته وایو فور ایگزامپل عمدا کوډ ما سو کو دلته نه برا کاپی کو کنټرول سی او دې ځای کې پیسټ کوم فور ایگزامپل زرا علم دلته نه سو کو دلته مې پیسټ کو اوس ما سره چې کوم دا راغلی نو دا سي ټایپ ورته موږ سوایو پاسکل کیس ورته وایو اوس دا پاسکل کیس په دې پاسکل کیس کې ما سره دا ډومبه چې کوم کریکټر راغلی کنه دا به موږ سره سره کیپیټل دی زرا اعظم دلته دا پرنٹ کوم نو پرنٹ فنکشن بس سٹارټ کو لایک زم چې ماته سو هاي سټوډنټ ایج راته وایا نو دا سټوډنټ ایج کې موږ سره سره دی 25 پروت دی نو زرا شم پروګرام دلته نه رن کوم نو ماته شو کېږي 25 په شو کېږي صحیح شو کنه نو دا سي ټایپ د موږ سوایو پاسکل کیس ورته وایو ها لاست موږ سره بل راغلی سنیک کیس سیز دی اوس دا سنیک کیس موږ سره زیات تر یوز کیږي په دې سنیک کیس کې سی انډرسکور وي موږ سره فور ایگزامپل دلته مو لیکل چې لکه موږ سره پکې دا سره دا پکې سنیک کیس زرا علم دلته مې ولګو او کمنټ لګوم چې سنیک کیس صحیح اوس زرا اعظم دلته یو سنیک کیس والی ویریبل جوړوم فور ایگزامپل زرا علم دلته ما سو واغشته مای ډیټا ما واغشنو اوس دا مای چې کوم دی فور ایگزامپل دلته اعظم یو سنیک کیس والی ویریبل جوړوم نو که زرا شم دلته لیکم لکه ما دلته لیکو چې مای وی ای آر ډیټا صحیح شو لایک ما داسې واښو نو مای وی ای آر ډیټا ما ولګو دی کې ما سره لګولې انډرسکور لګولې نو دا انډرسکور به موږ سره سره دا به موږ سره یو نو کوم ځای کې چې موږ سره دا انډرسکور راغلی نو دې ته موږ سره وایو دې ته موږ وایو چې دا به موږ سره سنیک کیس اعظم دې له سو ورکوم دې له څه ویلیو ورکوم لایک دلته پکې مو لیکلو کامل اکیډمي صحیح ده زرا له موږ داسې کوم پرنٹ کوم فور ایگزامپل موږ برابر د بوته پرنٹ فنکشن ولګو پرنٹ فنکشن کې موږ سو لګو مای وی ای آر ډیټا ما ولګو نو دا به موږ سره راغلی دا سي ټایپ ته موږ وایو سنیک کیس ورته وایو زرا اعظم دا پرنٹ کوم دلته نو که زرا شم رائټ کلیک کوم دلته چیک کو نو موږ سره سکیږي دا کامل اکیډمي راته شو کیږي نو دا دې ټایپ ته موږ وایو دې ټایپ ته موږ وایو چې دا به موږ سره راغلی سنیک کیس راغلی ټیک ته کنه نو دا پکې موږ سره سو ویریبلز دي اوس دلته موږ سره یو بل ټایپ لاست وایي چې اساین ون ویلیو ټو ملټیپل ویریبل اوس موږ وایو چې موږ سره یو ویلیو دا او ملټیپل ویریبل د به څنګه اساین کو clear assign one value to multiple variable यो value دا او multiple variable ته به څنګه assign کوم نو دا example په کو ٹھیک تا روزل درالم او لایک دا کوډ چې ما سره کوم راغلی دا سو کوم کمنټ کوم رالم او کنټرول فارورډ سلیش می واغستو دلته سو ټول کوډ می کمنټ کو
زه دلته رالم ما ولیکل چې x equal to y equal to z نو ما سره چې کوم دا x ته دا ما برابر کو دا y او دا y می برابر کو څه د z او لایک دلته ول ما ویلیو ورکړه چې څه د دې به ما سره ویلیو سره 50 دا اوس زه راځم دلته پرنٹ فنکشن باندې کلیک کوم او زه ډایرکټ پرنٹ کوم چې ما ته x وای نو که زه x باندې کلیک کوم دلته راشم پروګرام رن کوم ما ته 50 شو کیږي سیم ایز اٹ از که زه وای کال کوم دلته پروګرام رن کوم نو ما ته 50 شو کیږي نو اټس مین چې موږ سره دا 3 ویریبل جو په 3 ویریبلز کې موږ سره دا 50 سٹور دی لایک زرا له مودل د سو کوم پرنٹ فنکشن سٹارټ کوم په پرنٹ فنکشن کې متوسو کو زد مې ورته کال کو دل درالم کلیک می کو رائټ او چې رائټ کلیک ما ته شو کېږي دلته مو سره 3 ټایم 50 شو کېږي نو ما سره دی کې دا معلومیږي چې ما سره کم دا x ما برابر کو دا y او دا y می برابر کو د z نو دا 50 چې ما سره کم دی نو دا مو سره چې کم دا مو سره چې دلته کم دا 3 ویریبلز لګیدلی نو دا په دې کې سره مو سره سٹور دی نو که دلته راځم x پرنٹ کوم او y پرنٹ کوم او z پرنٹ کوم دا ویلیو مو ته کېږي په آوټپوټ سکرین پر راته شو کېږي نو دلته مو سمبل سوي چې ما سره یو سنگل ویلیو دا به ملټیپل ویریبلز تا څنګه اساین کوم ٹھیک تا کنه نو نن موږ په دې کلاس کې سوې چې ویریبل څه توایو ویریبل هم او پیژندو بیا هم دا غي 3 کیسز وې یو ته کیمل کیس وایو بل ته پاسکل کیس وایو بل ته سوایو سنیک کیس ورته وایو نو بیا هم دا غي نه پس وې چې موږ به یو سنگل ویلیو ملټیپل ویریبلز تا څنګه اساین کو ٹھیک تا نو دا به موږ سره راغلي دي ویریبلز رولز راغلي دي او بیا به موږ سره دا غي کیسز شو او بیا سره اساین ون ویلیو ټو ملټیپل ویریبل ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې به د دې کورس نیکسٹ ټاپک کو والسلام